سلامونه او نیکې هیلې بل له ډېره وخته ملګرو. نن به درته وښیم چې څنګه کولی شئ د نوکیا ټي ای 1180 موبایل کوډ مات کړئ. تصګور ریکورډ لري او موږ ته معلوم هم نه ده. یوه طریقه چې دا په انټرنیټ کې زیات سپکېږي دا ده چې مثلا تاسو موبایل ګول کوئ، بیا چارجر ورته کوئ، نو موبایل چارج اخلي، بیا به ویلیم اپ او پاور وای ریسټور یا پټ ریسیټ حالت ته به ځي. خو دا موبایل په دغه طریقه نه کېږي. زه به تاسو ته اوس عملي وښیم. تاسو وینئ په دې طریقې ریسټور حالت ته نه ځي. تر څو چې موبایل چالانېږي راځو په کمپیوټر کې څه شی کوو. د سام اف ډبلیو په نوم یو ټول چې دا هغه خلاصوو. یوه یادونه باید وکړم چې کمپیوټر باید د وای فای سره وصل وي، ځکه دا چې دا آنلاین خلاصېږي. راځو کلیک پې کوو. په دې حالت کې به موبایل څنګه کوو، پاور اف کوئ، بیا ویلیم ډاون یا هم دغه کته کولو تکمه او د پاور چې دا یو ځای کلیک کوو تر څو موبایل د فاسټ موډ حالت ته لاړ شي. موبایل د فاسټ موډ حالت ته لاړو. اوس به څه کوئ، دلته به راځئ ریبوټ ته. په د سافټویر کې فاسټ بوټ ریکوري دا آپشن باقي کاږو. موبایل ریسټور حالت ته راغی. ښه ملګرو، اوس دلته پکې فیکټري ډیټا ریسیټ ته راځو. په پاور باندې اوکې کوو.